أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون واتقوا ويرګي يوما د هغې ورځې نه لا تجزي چې بدله به نشي ورکولی نفس عن نفس یو نفس د بل نفس نه شیئا د سسیز ولا يقبل منها او نه بشي قبلولی د هغه نه شفاعة سفارش ولا يؤخذ منها او نبشي اغستلی عدل د هغه نه فدیه ولا هم ينصرون او نه د هغه مدد کولی شي بنی اسرائیل ته الله رب العالمین ښکلی پیغام ورته ورکو بار بار ورته خطاب وکړو په یا بنی اسرائیل باندې نو اوس ورته الله رب العالمین تخویف د آخرت ورکوي او د آخرت یره دا ډېر لوی څیز دی چې واتقو د تقوا لفظ یې ځکه راوړو چې په دې کې یره سره د بچاو نه یعنی داسې یره چې د هغې سره بچاو وي که یو انسان وایي چې زه د آخرت نه یریږم د الله رب العالمین نه یریږم خو د الله رب العالمین عبادت نشم کولی یا یو انسان داسې وي چې د الله نه یریږي خو تیارې ورسره نه کوي عبادتونه ورسره نه کوي نو د آخرت د عذاب نه بچاو چې دی دا په یره باندې نه دی بلکې اصل یره دا ده چې د هغې سره به تیاری نو د تقوا لفظ یې ځکه دلته د یرې دپاره راوړو چې هغې سره به څه یره به همې خو بچاو به ورسره همې د بچاو کوشش به دی کوي نو واتقو یوما الله رب العالمین ورته وایي ویرېږئ یعنی تیارې ورسره وکئ یوما د هغې ورځې دپاره نو د دې نه مراد کومه ورځ ده نو د دې نه د قیامت ورځ مراد ده الله رب العالمین د قیامت دپاره ډېر نمونه چې دی هغه قرآن مجید کې استعمالی نو یو پکې د یوم باندې هم استعمالی لکه مالک یوم الدین او یوم چې دی دا استعمالیږي نو یوما نه مراد هغه ورځ ده او بیا د هغې ورځې تفصیل ورته بیانوي او دا ډېره زیاته سخته ورځ ده د 50,000 کالو برابر ورځ ده او ډېره د سختې او د تکلیف ورځ ده د مجرمانو او د نیکانو خلکو د جدایۍ ورځ ده هلته به خلک جدا کیږي او هر څوک به په خپله ډله کې او هر چاله به بدله ورکړی کیږي نو الله رب العالمین د هغې ورځې تفصیل ورته بیانوي چې یوما هغه داسې ورځ ده چې لا تجزي نفس عن نفس یو نفس به د بل نفس نه څه بدله نشي ورکولی تجزي چې دی دا جزا ته وایي بدلې ته وایي نو یو نفس به د بل نفس بدل نشي جوړېدلی چې یو سړی راشي او هغه داسې ووایي چې زما یعنی خپل سړی یا پلار راشي د زوی دپاره او یا زوی راشي د پلار دپاره یا دغه شان نورې رشتې لکه مور د لور دپاره او لور د مور دپاره په داسې طریقې سره راشي او الله ته ووایي چې زه د ده په ځای ما ګیر کو دی پرېږده نو داسې خو څوک کوي نه خو د قیامت ورځ ده د سختې ورځ ده او قرآن کې الله وایي چې هر سړی به په خپل یو شان کې داسې مشغول به چې بل چاته به څوک جوړ نه وي خو که داسې وغواړي هم هلته کې څوک دا کار نشي کولی نو تجزي نفس عن نفس شیئا اوس دا تجزي چې دی نو دا په معنا دا کافي کېدو هم راځي لکه لا تکفي چې نه بشي کافي کېدی یو کس به د بل کس د طرف نه کافي کېدی نشي یا لا تغني یعنی د بل کس دپاره به د څه څیز پیدا چې دی نو هغه به نشي ورکولی بدل به دی نشي جوړېدلی نو دا بدل درېیمه معنا د تجزي راځي او دا صحیح ده چې یو به د بل کس نه کافي کېدی هم نشي بل کس له به د څه څیز پیدا هم نشي ورکولی او بدل به هم نشي جوړېدلی شیئا د څه څیزو نو شیئا د څه څیز نو څه څیز څه مطلب یعنی د څه څیز دپاره کفایت به دی نشي کولی او نه به د څه څیز نه دی خلاصولی شي او نه به د څه څیز نه د ده دپاره بدل چې دی نو هغه جوړېدی شي ولا يقبل منها او نه بشي قبلولی د دنه یعنی د یو نیک نفس نه دا ولا يقبل منها د دنه مراد څه شی دی د یو نیک نفس نه به د بد نفس دپاره نشي قبلولی شفاعت سفارش او شفاعت یا سفارش چې ورته مونږ او تاسو وایو نو شفاعت چې دی دا یو دنیایي سفارش دی یو اخروي سفارش دی
نو دنیایي سفارش چې دی دا هم په دوه قسمه باندې دی، یو حسنه دی یو سیئه دی. نو حسنه دی ته وایي چې د چا سره منډه وهل، د چا سره منډه وهل چې دته د خپل حق میلاو شي او د بل کس حق ته پکې نقصان ونه رسي، نو د چا د خیر دپاره منډه وهل دا د ثواب خبره ده او دا حسنه دی. او یو چې کم دی نو په بد کار کې د چا مدد کول، په بد کار کې د ګناه په کار کې د چا مدد کول، لکه قرآن کې الله وایي وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. الله په خپله منع کړې ده، نو د چا سره به مدد نه کوي، چاله به منډه هم نه وي، په بد کار کې به وله سفارش هم نه کوي، لکه یو سړی غلا کوي، زنا کوي، قاتل دی، نشې کوي یا نشې خرڅوي یا داسې قسمه نور ډېر ګناهونه دي، نو حکومت او یا چا ونیو نو ته به وله په دې کې بیا سفارشونه نه کوې، پرېږده چې دته سزا میلاو شي د خپل ګناه چې دې ته توبهګار شي، نو دا ته بد سفارش دی ته وایي. او ښه داسې دی چې په ښه کار کې ورسره منډه وا، په دې باندې الله رب العالمین ډېر زیات خوشحالیږي. په آخر کې یو شفاعت لوی دی، هغې ته شفاعت کبرا وایي. نو دا به نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کوي، بل څوک نشي کولی. دا صرف د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خصوصیت دی. او هغه کم یو دی، هغه داسې دی چې د قیامت د ورځ دا خو 50,000 کاله ده او خلک به په ډېر زیات تکلیفونو کې، په عجیبه عجیبه تکلیفونو کې. بعضې احادیثو کې داسې راغلی دی چې د یو کس دا خوله به دومره تلی چې تر 90 ګزو پورې به رسېدلي، 90 ګزو پورې دومره خوله به د خپله خولۍ نه به دی په ډن کې ولاړي، د هغې نه به ورته ډن جوړ شوي. نو د چا خوله چې دی دا به د ګیټو پورې، د خپو د چا به د زنګنانو پورې، د چا به د بډې او د نامه پورې، او دغه شان د چا خوله چې د نو حدیث کې دا راځي د هغې نه به لکه واګې بتې جوړي، دا خولې پورې به دا خوله به سړی برکه او سا بالي، دومره به دا خوله چې دی نو دا به را رسېدلي. یا یو حدیث کې داسې راځي چې 90 ګزو پورې ځمکې ته به تلي، خو دا خپله خوره چې دن د دې نه به انسان داسې لکه په دنیا کې د اوبو ډن ته چې کوشي او په ډن کې ولاړې. نو الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو حفاظت وکړي، الله دې مونږ او تاسو ته معافي وکړي. نو دا ډېره د سختې ورځ ده، نو په دغې تکلیف کې بیا انسانان وایي چې اوس حساب شروع شي او خلکو ته پته ولګي چې څنګه به کېږي. الله رب العالمین به په غصه باندې انسانانو ته به ګوري، خو انسانان به څوک داسې نه چې الله رب العالمین ته سفارش وکړي چې اله العالمین وسته حساب شروع کا. خلک به یو پیغمبر له ورځي، بل له به ورځي، بل له به ورځي، خو پیغمبران به هم داسې وایي چې مونږ الله رب العالمین ته نن نشو مخامخ کېدی. یو پیغمبر به بل له ولېږي، بل له. اخري دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له به خبره راشي، نو دې ته شفاعت کبرا وایي چې د حساب د شروع کېدو دپاره کم سفارش چې دی نو دا صرف نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به کوي، دا د هغه خصوصیت دی، بل څوک یې نشي کولی. البته شفاعتونه چې دی نو دا په 4 قسم، یعنی 4 قسمه خلک به یې کولی شي. یو چې دی نو هغه هر نبی به د خپل امت سفارش کوي. د ګورې شفاعت چې دی نو دا به د ګناهګار کېږي، د کافر سړي سفارش به او شفاعت الله رب العالمین ته به قبول نه وي. که دا چېرته نبي ولې ونه کړي، خو الله رب العالمین د کافر دپاره سفارش او شفاعت چې دی نو هغه نه قبلوي. نو یو شفاعت خپل امت د ګناهګارانو شفاعت به کوي. دویم چې دی نو ملائک به شفاعت کوي د ګناهګارو، ملائک به هم په دې ګناهګارو خفه کېږي چې بعضې ګناهګار او د هغوی ګناهونه کمې او سلا روزي، نو ملائک به د دوی دپاره شفاعت کوي. دریم قسم شفاعت چې دی نو دا مؤمنان د یو بل کوي، لکه اوس عالم سړی به شفاعت کوي، حافظ او قاري به شفاعت کوي، وسخي سړی شهید به شفاعت چې دی نو هغه کوي. نو دا کم شفاعتونه چې الله رب العالمین ښودلي او اسې هم مؤمنانو ته چې کومو خلکو ایمان څومره قوي دی او الله رب العالمین ورته اجازت ورکړي، نو دا خلک به څه کوي، دا به شفاعت کوي. او 4م قسم شفاعت چې دی نو الله رب العالمین به په خپله ځان ته کوي. حدیث په دې باندې موجود دی چې د بعضې خلکو سفارش به الله رب العالمین بیا په خپله کوي په بعضې خبرو کې. نو دا 4 قسمه شفاعتونه دي. اوس په شفاعت ډېر قسمونه دي. یو شفاعت چې په دنیا کې کېږي نو دا په زور باندې کېږي، د یو سړي زوري نو شفاعت کوي. نو آخرت کې زور شفاعت نشته دی، یو په اجازت باندې دی، د الله په اذن باندې. نو چې الله چاله اجازت ورکړي هغه به صرف شفاعت کولی شي، چې الله چاله اجازت ورنکړي هغه به شفاعت نشي کولی، لکه یا دنیا ده یا پیسې دي یا بدل دی. نو دا قسمه شفاعتونه چې دي دا به نه. نو ولا يقبل منها شفاعت، د چا شفاعت چې دی نو دا به نشي قبلولی.
ولا يؤخذ منها او نه بشي اخیستلی د هغوی باره کې عدل څه بدله. دا عدل چې دی نو دا د انصاف په معنی باندې هم راځي، خو دلته په معنی د انصاف نه دی، دلته په معنی د مساواتو دی. نو د بدلې معنی داسې هم کېږي چې مساوات بدلته څنګه، نو مساوات چې که د دې انسان فدیه د دې انسان د قیمت برابر ورکړي شي، یعنی داسې مساوات، خو دا به هم الله رب العالمین نه قبلی. الله رب العالمین قرآن مجید کې وایي ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا، وای کچرته د کافر سره په دنیا کې چې څومره سدي دا ټولي او لیفتدوا به من سوء العذاب، یعنی دا دوی فدیه کوي. په نورو ځایونو کې الله رب العالمین داسې قسم الفاظ وای چې که دوی دا وغواړي چې په دنیا او دنیا کې چې سدي دا مال د سري او دا ورکی، دا به هم پیدا نه کوي، د دنیا مال په آخرت کې پیدا نه کوي. الله رب العالمین ته د مال څه ضرورت دی چې الله رب العالمین به د دنه قبول کی. نو په دې آیت کې څو خبرې وشولې، یو دا دی چې یو کس به د بل بدل نشي جوړېدلی، بل دا دی چې سفارش به نشي کولی، بل دا دی چې پیسې هم به نه قبلیږي، ولا هم ینصرون، او د دوی مدد به هم نشي کولی، څوک به مدد هم نشي کولی. دا څلورم قسم شو. په دنیا کې دا څلور قسم چې دی دا په کار راځي په سخته کې. یو انسان جیل ته لاړ شي، په سخته کې لاړ شي، حکومت یې نیسي، نو اولنۍ لاره دی څه کوي، یو کس ورشي یاره جی وایي ما ونیسه خو دی پرېږده، زه به د ده په ځای کښېنم، زوی ذمهوار شم، زوی ضامن شم، زوی ضمانتي شم، داسې کېږي که نه. نو یو قسم چې دی ضمانت دی، نو اولنۍ لا تجزي نفس کې دا ذکر شو. دویم چې کوم دی ولا يقبل منها شفاعة، په دنیا کې دویم قسم سي مخورزي یا سیاستدانان یا مشرانی، داسې قسمه خلک سړی یو ټلیفون وکړي بس هغه ټلیفون هم کاپي کېږي که نه. نو دا قسم د تا مو وی چې ګوره شفاعت مشران خلک کوي، سفارش کوي، نو دا هم هلته په کار نه راځي. دریم چې دی د چا سر پیسه ډېرې او پیسې استعمال کوي، نو که سړی مجرم هم دی بچ، نو دریم قسم هم وی چې ولا یؤخذ منها عدل، یعنی پیسه به هم په کار نه راځي چې هغه په بدل کې استعمال شي او دی به بد شي. څلورم قسم چې دا درې لارې ناکامه شي، چې چا ملګري او تعلقات او پارټي ورسره وي زور ولګوي، ملګري احتجاج له زور ورکوي، روډ ته راوځي یا دا لارې اختیار کوي، دا خلک مجبوره کوي په زور باندې، په ملګرتیا باندې. نو الله وایي چې ولا هم ینصرون، د ملګرو هغه زور به هم پیدا نه کوي. نو دا څلور قسمه چې په دنیا کې کومه پیدا ورکوي، په آخرت کې دا څلور قسم الله رب العالمین بیان کړه چې دا به پیدا نه ورکوي. نو بني اسرائیل په دې سره ویرول، او دې کې زمونږ او ستاسو دپاره هم یره ده چې مونږ تیارې وکړو د قیامت د ورځې دپاره، ځکه چې په قیامت کې بیا څوک بل کس نشي خلاصولی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خپلې لور ته وایي وی فاطمه ای د پیغمبر لورو په خپل عمل به بچ کېږي، ګورئ زه تا بیا هلته د الله د عذاب نه نشم خلاصولی. نو چې د الله رسول خپله لور نشي بچ کولی، او بیا خپل تره ته وایي ای عباسه ای د پیغمبر تره، وایي زه دې ګورئ نشم خلاصولی، په خپل عمل به بچ کېږي. بیا وایي ای بنو هاشمو، دا خبره په سیرت کې به تفصیل ذکر شوی او احادیثو کې به هم اورېدلی. نو هېڅوک چې کوم دی هلته بیا داسې شفاعت نشي کولی، که شفاعت کوي نو هم د الله رب العالمین په حکم به کوي. د ګناهګارو خلکو شفاعت چې دی نو دا به کولی شي. الله رب العالمین د عمل کولو توفیق را نصیب